د تنظیم چې کوم زموږ د فنکارانو تنظیم دی ملي ټولنه د هغې د صوابۍ صدر و ما ورته ویل پاچاجي تاسو ډېر لوی شخصیت یې ما د مرکزي صدارت له تاسو چې ما زه ستاسو کشر چې هغه ما ته وایي چې نه بس یو شی دی ډېر زیات معلم فقیر سړی و خاکساره سړی و نو د دې ځای صدارت ګڼ کو دا ټول فنکاران راغونډ کړي وو د دې باره کې به څو زره خبرې ورکړې زما ډېر دیني باکسر چې بې حکومت راغلی موږ سره به راتلو په سټوډیو ته به راغلی او ډېر ښه یو سوچ و د فنکارانو دپاره دغه د کورونو داسې خبره مخکې هم کړې ما ته یې هم کړې په میډیا هم شیر شوې وه هغه خبره بل ما چې موسیقي زده کړې ده نو اکثره په دې صوابۍ کې به پروګرام و د باچاجي پروګرام به نو داسې په دې سټیج نس کې به کوم وخت سټیج ته چې باچاجي به کله ستړی شي نو سندره مې به موږ هم ویل داسې دوه درې ځله داسې شوي دي چې د باچا صاحب سره ما هغه وخت کې چې زموږ نوی نوی وخت و زده کړه مو کوله نو ما سندرې ویلې او ډېر زیات ډاډ یې ماته راکړی دی بلکې اکثر خو داسې وي دي پروګرامونو کې داسې کېږي چې یو سندرغاړی لګیا کړي داسې شوقیه کس بر وکړي چې ناخوان یې ښه نه لګي خو باچاجي ډېر خاکساره سړی و ډېره مینه او شفقت کوي په موږ سره او د هغه د فن په تاسو ټول ته مخامخ دی د هغه هېڅ خبره نشته چې څنګه فنکار و غزل به هم وي مثال فولکلور کې هم دغه یو خپل ځانګړی انداز و یو خپل جدا ځانګړی حیثیت لرو په موسیقۍ کې خو هغه دې نه علاوه یو ډېر غیرتي سړی و زه به دا یو خبره وکړم یو کیسه یې ما دې ورځې کولی چې پېښور ته راغلی وم ما باچاجي ما تپوس کړم یاره مې داسې شینکۍ درباندې چېرته مېلې شوي دي ما ته ویل داسې ډېر ځل خلک دغه ډېر بد لارې مسلې راته هم جوړې شوي دي ما داسې یو خاطره مو سره شریکه کړې ده هغه وی د کیسټ دوکان کې ناست وم یو ورځې نو یو کس راپسې راغی چې څوک زنانه د تا ته اواز کړي ما چې لاړم نو اوس هغه زنانه ولاړه شوه پېغله ده و چې یاره زه ستا مینهوال یم او ستا سره دومره علمه مې دي کیسټ یې مې ستا ټولې اغوستې دي او زه راغلی یم تا سره ما چې ډېره مهرباني اواز اوسې نو هغه تبلیغ والا کوم ملګری دی هغه ته مې اواز کړی چې راشه دې سره به ګاډۍ راوله دا خو ورته بوځي او څه فروټ مو هغه وخت هغه وایي چې نه زه خو بس نه ځم ما چې نه څنګه ما خو پوه شوم چې دا څه وایي ما ورته ویل چې زما بچي دي ښځه مې ده او زما خور یې او زه ډېر عزتدار سړی یم دا نه ته په خپله کې دغه یې پورې زما واده کړی دی پوه شوم چې یاره دا ښځه خو واپس نه ځي نو وی ځان سره مې کړه ما چې اوس مسله جوړېږي کور ته مو ته مخکې مې چې موږ یې مشهور دی د کورونو کې دغسې مسله د هغې مې چې دی راوله خدای به خیر کړي چې کور ته لاړم نو وی ورته مې وکړه چې ګور دا مې ښځه ده دا مې بچي دي او زه څنګه داسې نه شم کولی او ما له زما شته دښمنۍ ډېرې دي دا به یو بله دښمني به مې شي مونږ باندې رحم وکړه او ته زما کور یې او دا که نه هغې ویل چې نه زه خو بس راغلی یم دې کور نه بهر وځم بس خایم ته مې چې تاسو پوه شئ کار هم پوه شئ اوس زه ما له چل نه راځي وایي ها کېده د شپې چې داسې اته نهه بجې شولې چې نه یې ومنل چې زه واپس ځم کور ته بس ګاډي مې وکړل یو ګاډي کې مې څه سامان وامان فروټ وغیره څه مې واخیستل یو ګاډی مې دغسې بل وکړ دوه موټرو کې لاړو پېښور ته لاړو پېښور کې یو په دې کوټ وټ باندې یو علاقه ده چې هغه ډېر دښمنداره داسې خلک دلته بیا هلته لاړو یو کلي کې دننه یو ځای ته لاړو یو کور و هغې ته چې دا زما کور دی ما ګاډي کې لرې ودرو چې تاسو بس کښېنئ ما چې اوس خو دا کور نه دی پښتو ملک دی دا خو وچ دی بغیر د مرګ یو پرېږدي نه چې لاړم کور له ورموټه د شپې 11 بجې دي یو بابا راووته بابا ته مې چې بابا زما نوم کې بادشاه بادشاه دی زه صوابی یم او ستاسو یو امانت ما سره دی داسې امانت دی چې څنګه ستا کور کې داسې ما سره دی وي هغه زه د خپل سر نه ټوپۍ لرې که زما خولو کې خدا ما ونیسله ما چې نه دا داسې کې چې زما عزت وساته ما چې ستا عزت عزت دی وي د هغې بیا ورونه او د ورونو یو کور وه وي زه په دې شک شوم چې یاره وجنې که دې ته حواله کوم نو دا به وجنې نو دې مې ځان سره کړم چې ستاسو امانت تاسو در کوم ما سره جومات ته ورسېد جومات ته مې د شپې بوتل قرآن مې راواخیستو یو کس وي چې دی نو وي اودس کوي او راځي او قرآن داسې کېدي چې ټول نه مې قرآن وکړ نو بیا مې په زړه کې وي شک و نو هسې مې یو کاغذ راواخیستی لیکلو کړل ما چې راشي یو دستخط مې وکړ نو ټول مې دستخط مې وکړ بیا مې خپلې ورته دا ووایي چې یاره زما نوم کې بادشاه دی او زمونږ اصل دښمنۍ دي او دا جنۍ زما ده خور
د دې به زه تپوس کوم خو که دې ته یو وېښته تاسو نقصان ورسو نو دې تپوس به تاسو نه او دې به زه تاسو نه نو دا یو خاطره وه چې زما ډېر زیات متاثر وم د هغه نه د بچاجي نه او چې څنګه یو ښه سندرغاړی او داسې یو خاکساره انسان و غیرتي انسان و پښتون سړی او دا سړی خو چې دی د مرګ قابل نه و بس زمونږ دا دی چې بس معاشره د څه به ووایو افسوس چې د سوړو چې مې کم کړ راشد خان لږه دمدمه وکړه لږه څه د ووایه بچاجي چې دی نو زما یو هغه ډېرې سندرې زما خوښې وې او د ده به هم هغه یو سندره چې دی نو هغه زما ډېر زیات خوښ و او هغې کې زموږ د بیټچ هغې نه لږ چې راکړم خو بادشاهجي کې ما ته ډېر زیادات راکړم او هغه وخت یو دوبۍ کې نو هغه به ستاسو شریک کړم دا د باچا صاحب سندره ده ما مخکې ویلې وه او هغې راکړه داسې چې زه د خپل وطن په پاکه مینه لیونی یمه زه پښتون زلمی یمه زه پښتون زلمی یمه زه د خپلې وینې زه د خپل وطن په پاکه مینه لیونی یمه زه پښتون زلمی یمه زه پښتون زلمی یمه ماته د خپل خوږ وطن غاصب به راکتلی نشي وړ بګېدل وړ همت وینا را پرېوتی نشي در زما په یو نظر دشمن بیا ټینګېدی نشي وړ بګېدل وړ همت وینا را پرېوتی نشي زه د سربازانو باباګانو کړبسې یمه سربازانو باباګانو کړبسې یمه زه پښتون زلمی یمه زه پښتون زلمی یمه زه پښتون زلمی یمه زه پښتون زلمی مننه ډېره مننه افرین مننه راشده مننه یار او د خلکو په زړونو کې ځای جوړ ډېر زیات ګرانکار دی خو باچا غریب ژوند تېر کړی و ځکه یې د خلکو زړونو کې ځای تېر کړی دی کومه خبره چې راشد خان شریکه کړه دا خو په پرې ډېره اسانه ده داسې کول ډېر زیات همت غواړي ډېر زیاته سپېڅلتیا غواړي ډېر زړه غواړي او ډېره کلکه حوصله غواړي دا ټول د هغه د ځانګړتیا او د سپېڅلتیا سببونه دي ملګرو په ارواحات کې پادشاه باچا باندې ښکلی پروګرام هیواد پښتو ادبي تړون را جوړ کړی دی او ډېره مننه کوم ډېر سترګور او ډېر جبور ملګري راغلي د ټولو مننه کوم ذاکر ته هرکلی وه السلام علیکم